السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ جوړ او سلامت اوسئ او په همدې هیله باندې د نن ورځې په درس باندې پیل کوو. ګرانو زده کوونکو، مخکې د درس د پیل نه تاسې به کورنۍ دنده راوړې وي. حتما کورنۍ دنده ډېر ضرور دی او دا په نمرو کې محاسبه کیږي. نو تاسې چې کوم درس استاد تاسو ته کورنۍ دنده ورکوي هغه حتما په کتابچو کې ولیکئ او راوړئ. مخکې له دې نه چې په نوي درس باندې پیل وکړو، ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس مضمون بیولوژي دی، ټولګی اووم، شلم درس دی، څلورم فصل دی. عنوان مو دی د حجرې غیر مستقیم ویش، چې دا به په دوو برخو باندې به انشاءالله تدریس کوو، چې د نن ورځ اوله برخه یې مطالعه کوو. 13 نه تر 14 صفحې پورې دی او زموږ او ستاسو د درس موخې. مخکې له دې نه چې د درس موخې تاسو ته زه د نوي درس موخې ووایم او په نوي درس باندې پیل وکړو، په تېر درس باندې به لږ رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، تاسې په تېر درس کې حجروي ډیرښت یا د حجرې ډیرښت یا تکثر مطالعه کړ. موږ او تاسو وویلې چې حجرې د خپل بقا لپاره تکثر کوي او دغه تکثر یا ډیروالی یا ډیرښت په مختلفو اشکالو صورت نیسي. او مو ویلې چې حجرې په دوه ډوله تکثر کوي. یو یې مستقیم تکثر یا ویش دی، بل یې غیر مستقیم ویش. مستقیم تکثر موږ او تاسو ولوسته، لکه په بکتریاوو کې دی چې حجره لویږي او په منځ کې ژوروالی پیدا کیږي، بالاخره یوه مورنۍ حجره یا همغه اولنۍ حجره چې ورته مورنۍ حجره وایي په دوو نورو لورنۍ حجرو باندې تقسیمیږي. دا یې مستقیم ویش. او مو ویلې چې غیر مستقیم ویش په دوه ډوله دی، چې یو یې مایتوسیس دی چې په جسمي حجرو کې صورت نیسي، او بل مایوسیس دی چې په جنسي حجرو کې صورت نیسي. چې نن موږ او تاسو د حجرې غیر مستقیم ویش اولنۍ برخه یا مایتوسیس مطالعه کوو. عزیزانو، مخکې له دې نه چې د درس په متن باندې راشو، غواړو چې د دې درس موخې تاسو ته وړاندې کړم. موږ او تاسې به د درس تر پایه پورې په دې وتوانیږو چې د حجرې غیر مستقیم ویش وپیژنو، او همدارنګه دا مهارت به موږ او تاسو کې پیدا شي چې حجره په غیر مستقیم ډول د کاغذ پر مخ یا د تختې پر مخ وویشلی شو. او بالاخره د درس په پای کې به انشاءالله دغه ذهنیت موږ کې پیدا کیږي چې حجره یا د حجرې ویش د تکثر لپاره یو مهم عنصر دی. راځو خپل درس ته. د حجرې غیر مستقیم ویش یا مایتوسیس په څلورو پړاوونو یا مرحلو کې ترسره کیږي، چې اوله مرحله یې پروفیز دی، یا پروفاز ورته وایاست. دویمه مرحله یې میتافاز دی، دریمه مرحله یې انافاز دی، او څلورمه مرحله یې تیلوفاز دی. د حجرې غیر مستقیم ویش په څلورو مرحلو ترسره کیږي: پروفاز، میتافاز، انافاز او تیلوفاز.
پروفاز، میتافاز، انافاز او تیلوفاز. ګرانو عزیزانو، مخکې له دې نه چې حجره په غیر مستقیم ډول په دې څلورو پړاوونو باندې وویشل شي، حجره یو آرام حالت لري چې د حجرې دغه آرام حالت ته انترفاز وایي. انترفاز. ګرانو زده کوونکو، حجره په غیر مستقیم ډول په دغو مرحلو باندې ویش کوي. وروسته د انترفاز یا آرام حالت څخه د حجرې اوله مرحله پیل کیږي د ویش، چې ورته پروفاز وایي. په پروفاز کې ګرانو عزیزانو، په پروفاز کې حجره د آرام حالت څخه وځي. دغه حالت نه چې ورته انترفاز وایي، د دې حالت څخه وځي. د حجرې په هسته کې تغییرات رامنځته کیږي. دوه مهم تغییر د پروفاز په مرحله کې رامنځته کیږي. یو تغییر دا دی چې کروماتین په کروموزوم بدلیږي. او همدارنګه د هستې غشا له منځه ځي. دا د حجروي غیر مستقیم ویش اوله مرحله ده. په دوهمه مرحله کې چې میتافاز ورته وایي، په میتافاز کې کروموزومونه په استوا کې یا د حجرې د منځ په خط کې قرار نیسي. دا د میتافاز مرحله ده. میتافاز کې کروموزوم په استوا کې قرار نیسي. او همدارنګه په دې مرحله کې د دوګډوله رشتو سره وصل کیږي. کروموزوم د دوګډوله رشتو سره وصل کیږي. دریمه مرحله چې د انافاز مرحله ده، په دریمه مرحله کې کروموزومونه قطبینو طرف ته حرکت کوي. د انافاز په مرحله کې کروموزومونه قطبینو طرف ته حرکت کوي. همدارنګه خپل رشتو سره هم نښلي. دوګډوله رشتو سره
وصل وي. یعنی په دې حالت کې هم دغې رشتو سره جداوالی نه اختیاروي. په درېیمه مرحله کې هم قطبینو طرف ته حرکت کوي کروموزمونه او دوږ رشتو سره وصل وي. په څلورمه مرحله کې ګرانو شاګردانو په څلورمه مرحله کې څه واقع کیږي؟ څلورمه مرحله چې د تیلو فاز مرحله دی، په دې مرحله کې بیرته د اولې مرحلې په څیر باندې، یعنی د اولې مرحلې برعکس دی. په اوله مرحله کې کروماتین په کروموزوم بدل شو او د هستې غشا له منځه لاړ. اما د تیلوفاز مرحله د اولې مرحلې برعکس دی، بیرته کروموزوم په کروماتین بدلیږي. کروموزوم په کروماتین بدلیږي او په اوله مرحله کې چې د هستې غشا له منځه تللی، په څلورمه مرحله کې بیرته غشا د هستې څخه تاویږي. دا وه د غیر مستقیم ویش څلور مرحلې چې د پروفاز مرحله وه، میتافاز مرحله وه، انافاز مرحله وه او تیلوفاز مرحله وه. په هره مرحله کې په حجره کې ډېر تغییرات راځي. یعنی حجره خپل هغه اول حالت نه لري. مثلا په پروفاز مرحله کې د کروماتین رشتې، کروماتین تاسې لوستی چې کروماتین رنګه رشتې دي چې د حجرې په هسته کې قرار لري، چې دغه کروماتین رشتې بالاخره په کروموزوم بدلیږي. او کروموزوم هم تاسې په تیرو درسو کې لوستی چې کروموزمونه د جینینو حامل دی چې جینونه د ارثي خواصو د انتقال دندې په غاړه لري، او کروموزوم د جین حامل دی، حملوي، چې په ارثي خواصو کې مهم رول لري. په اوله مرحله کې کروماتین په کروموزوم بدلیږي او د هستې غشا له منځه ځي، یعنې ورو ورو ویش ته ځان آماده کوي. همدارنګه په دویمه مرحله کې میتافاز کې کروموزوم په استوا کې قرار نیسي او د دوږ ډوله رشتو سره وصل کیږي. په دریمه مرحله کې د انافاز مرحله د کروموزوم قطبینو طرف ته حرکت کوي او رشتو سره همغسې وصل وي. په څلورمه مرحله کې بیرته کروموزوم په کروماتین بدلیږي او د هستې غشا د هستې څخه غشا تاویږي، چې دا څلور مرحلې د حجروي ویش غیر مستقیم ویشو. ګرانو شاګردانو یو ځل بیا متوجه شئ، د حجرې غیر مستقیم ویش څلور مرحلې یا پړاوونه لري چې د پروفاز مرحله دی، میتافاز مرحله دی، انافاز مرحله دی او تیلوفاز مرحله دی. دا مراحل د حجرې د آرام حالت څخه راوباسي. د حجرې آرام حالت څه و؟ د انترفاز مرحله دی چې حجره خپل نورمال فعالیت ترسره کوي، خو چې کله حجره تکثر کوي نو د دې آرام حالت څخه راوځي او په څلورو مرحلو باندې حجره غیر مستقیم ویش ترسره کوي، چې انشاءالله به د حجروي ویش انځورونه به د دغې درس په دویمه برخه کې تاسو ته وړاندې کوم. اوس تاسو ته کورنۍ دنده سپارم، هیله لرم چې بله ورځ یې راوړئ ځان سره. کورنۍ دنده ولیکئ. د حجرې
غیر مستقیم ویش څلور مرحلې په لنډه توګه ولیکئ. دا و ستاسې د نن ورځې درس، او په بل درس کې به انشاءالله د غیر مستقیم ویش دویمه برخه تاسو ته وړاندې کوو. نور مو په الله سپارم. په مخه.